حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د بیت الله نه طواف کول د مونځ په شانتي عبادت دی. دومره فرق دی چې په طواف کې د خبرو کول اجازت شته، نو که چېرته تاسو په طواف په حالت کې خبرې کوئ نو نیکې خبرې کوئ، لغو او فضول او ناجایز خبرونه اجتناب وکړئ او هغه طواف سره مه ګډوئ. دې حدیث روایت ترمذی شریف دارنګې سنن نسائی هم کړی دی او سنن دارمی هم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه خبره معلومه شوه چې حاجیان صاحبان چې کله حج ته لاړ شي، بیت الله ته لاړ شي او د طواف کوي، نو په طواف کې لکه مخکې حدیثونو کې موږ بیان وکړو چې ذکر کوئ، چاته قرآن یا تلاوت کوئ، ذکر لا اله الا الله سبحان الله درود شریف استغفار ډېر وایي. که د خبرو ضرورت راغله نیکه جایز خبر او خبر هم کولی شي، جایز خبرې کولی شي، خو لغو فضول گپ شپ بیکاره خبرې ناجایزه خبرې دي نه په طواف کې اجتناب کې، ځکه دام عبادت دی. ته طواف کې ګرځې ګوې ته عبادت کوي، د مونځ په شان دی عبادت دی، خو مونځ کې خبرې جایز نه دي، په دې کې خبرې جایز دي، خو خبرې چې کوي په قدر ضرورت جایز خبرې به کوي، لغو فضول بیکاره ناجایز خبرې به نه کوي. د دې وجې نه حاجیانو صاحبانو نه پکار دي، سبا خو موبایل زمانه ده، موبایل به لاس کې نیولی وي، عکسونه به وباسي، ویډیوګانې به کوي، دې نه اجتناب وکړي. دا خو صحیح کار نه دی، غلط کار دی، فضول بیکاره او ناجایز کارونه چې په طواف کې روان وي، عکسونه وباسي او ویډیوګانې کوي، دې نه اجتناب وکړي. او دارنګې طواف کوشش دا کوئ چې تاسو د ښځې هم طوافونه کوي، د هغونه آزاد وګرځئ چې ښځو سره ونه لګېږئ، د ښځو نه طرف ته دغه کوئ، طواف کوئ. د دې وجې نه داسې فضول کارونه، فضول خبرونه، ګپ شپ نه په طواف کې اجتناب وکړئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.